کروندګرو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې یو بل اغیزمن ګام. تازه په امام صاحب ولسوالۍ کې یو سوداګر د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د وریجو د پروسس د یو تولیدي شرکت د جوړولو چارې پیل کړي. د دغه تولیدي شرکت څښتن وایي د دې کارخونې د جوړولو چارې نږدې 90% بشپړې شوي او په لنډ وخت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. 3.5 میلیونو پورې په دې باندې سرمایه گذاري کیږي چې دهقان ته به ډیره فایده دا وي چې د دې هغه عملونه چې دي هغه موږ په ستاندرد ډول د پاکستان، هند او د نورو ملکونو په سیستم سره یعنې پروبلینګ سیستم سره موږ دې ته پروسس کوو. له دې سره په دغه تولیدي شرکت کې په کار بوخت کسان خوښ دي چې په کور دننه کاري زمینه ورته برابره شوې. دوی د هیواد له نورو پانګوالو هم غواړي ترڅو په هیواد کې د ورته کارخونو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. وزارتمن نه مې دا غوښتنه ده چې مثلا دلته د زمینه مساعده کې خلک کار وکړي، مسافر نشي او موږ دې شرکت نه ډیر خوشاله یو. ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې په خپل افغانستان کې چې کار وتی هیڅ وخت خارج ته نه ځي او پردي مزدوري دي نه کوي، را دي خپل وطن ته افتخار وکړي، خپل د وطن لاس دی ونیسي، په خپل وطن کې د کار وکړي. د وریجو د پروسس دا تولیدي شرکت په داسې حال کې جوړیږي چې اوس مهال د امام صاحب ولسوالۍ ډیری بزګران د شولو حاصلات په غیر معیاري ډول پروسس کوي چې دا چاره وخت نه وخت د وریجو د کم کیفیت لامل کیږي.